نبی صلی الله علیه وسلم ګوره کله کله د انسان د زړه داسې راتنګ شانتی شي خفه شانتی شي هلکه څه وجه نشته هسې مې دا زړه خفه ده هسې په دې زړه باندې مې بوج ده په دې زړه باندې مې داسې خړوالی ده د دې علاج نبی صلی الله علیه وسلم استغفار هوله مسلم کی روایت ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمای انه لا یغان علی قلبی اما په دې زړه باندې بوج پردا دا خفګان دا راځي خو بیا زه انی لاستغفر الله فی اليوم 100 مره دی الله نه سل کرت استغفار وړ نبی صلی الله علیه وسلم یو روایت کې زده او یاو نه زیات استغفار وړ بلکې نبی صلی الله علیه وسلم استغفار به دومره ډیر وو چې عبد الله ابن عمر رضی الله فرمای ان كنا لنعد لرسول الله فی المجلس الواحد 100 مره مونږ په یو مجلس کې په یو مجلس کې نبی صلی الله علیه وسلم نه شمارلو سل کرت استغفار مون شمارلای دا چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمای رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم یا الله بخنه وکي یا الله توبه مې قبول کړي زګه ته توبه قبل انکي او مهربان په یو مجلس کې نبی سلسل کرت استغفار نو استغفار دا یو ډیر لوی سبب درونو د ډیرو مصیبتونو او پریشانوي دغه علاج استغفار دا قاتلو علاج استغفار دا د مرزونو علاج استغفار دا او څوک چې استغفار نه کوي رب العالمین هغه ته رټنه ورکوي سورۃ توبہ اخر کې رب العالمین څه فرمایي اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين تدي خلقو ته نه ګوري تدي دوی د حال ته نه ګوري يفتنون في كل عام مره او مرتين پکال کې یو کرتا یا دو کرتا په دوی باندې ازمایش فتنه راځي ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون نشي ته توبه وکړه الله ته او نه چې استغفار د ګور د منافقانو په صفت کې دا الله ذکر کوي مؤمن سړی به الله ته ډیر استغفار کوي بیا په دې موږ باندې ګوره کله به زلزلې وي کله بارانونه زیاتېږي کله بارانونه نه ورېږي کله یو بل مرضونه کله یو مرض کرونا دا او کله څه شی دا ګوره د دې لوی هغه دا چې الله ته مو توجه وکړو الله ته استغفار وکړو هر سړی ځان ته د الله نه بخنه وغواړو او چې نه غواړي الله رب العالمین فرمایي ته دې نه ګوره دا منافقانو ته چې انهم یفتنون فی کل عام مره او مرتين هر کال په دوی باندې یو یا دو کرات ازمایش راځي خو ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون نه توبه الله ته وکړه او نه چې ته عبرت واغسته چې ګوره دا دې موږ اعمالو نتیجه ده نو موږ ته ټول ته الله په دربار کې استغفار او معافي کا وختل بکار